سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د تابنیل جوړولو یو ډیر اسانه لاره درښیم. هغه دا دی چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې او همدارنګه په انسټاګرام کې هم ځان ته ډیر قوي او په زړه پورې تابنیلونه جوړ کړئ. همدا ټوله کیسه به نن تاسو ته په موبایل کې ترسره کوم، ځکه ډیر هیوادوالو غوښتنه هم همدا ده چې موږ کمپیوټر ته لاسرسی نه لرو، نو څه رقم کولی شو چې په موبایل کې یو ډیر په زړه پورې او د جذابه تبنیل ځان ته جوړ کړو. نن پر دغه باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. که دا ستاسو لومړنۍ ویډیو ده نو ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب شپږ لیکچره مخکې اپلوډ شوي دي، لینک یې تاسو ته دلته پرېږدم، هغه وګورئ نو دا ویډیو به تاسو ته لا هم جالبه سي. که غواړئ چې ځان ته په موبایل کې یا په انسټاګرام کې تبنیل جوړ کړئ، د هغه دپاره تاسو دپاره څه پکار دي؟ تاسو باید ولاړ شئ ګوګل ته ولاړ شئ. چې کله ګوګل ته لاړئ اولا کې ځان ته یو ښه بیکګراونډ ځان ته پیدا کړئ. د تابنیل بیکګراونډ ولیکئ. تابنیل بیکګراونډ چې مو ولیکلو تاسو ته ډېر بیکګراونډونه راځي. یو بیکګراونډ د دې څخه انتخابئ. د مثال په ډول باندې دغه نارنجي بیکګراونډ به زه انتخاب کوم. دا چې مو انتخاب کړئ دلته ورباندې ګوته نیسئ. ګوته چې مو ورباندې ونیوله دا ثبتوئ. دا ما مخکې ثبت کړی دی. اوس بیا وروسته په بل قدم کې تاسو دپاره لازمه څه ده؟ په بل قدم کې تاسو دپاره PNG ته راځئ. PNGHack.com ته راځئ. د دې ویب سایټ څخه تاسو ځان ته PNG خپل د موضوع پر اساس باندې انتخابوئ. زه د مثال په ډول باندې نن موږ خبرې کوو د ساندویچ په باره کې، د ساندویچ او د سلاتې په باره کې چې کوم یو د صحت دپاره ښه دی. دا ساندویچونه دي په زرګونه ساندویچونه تاسو ته ښکاره کوي چې کوم یو ستاسو طبیعت و هماغه ځان ته ډاونلوډ کړئ او هغه چې مو ډاونلوډ کړو بیا وګورئ خو د موضوع سره چې کوم موضوع داسې سره ښه راځي او بل هم دا دی چې د ایډیټ سره کوم یو ښه راځي. بیا بل قدم کې زه د سلاتې په موضوع باندې هم خبرې کوم، سلاد او ساندویچ. نن همدغه موضوع باندې زه تابنیل جوړوم. دلته مو چې راغلو یو ښه عکس په دې کې هم انتخابویه ده چې کله هم انتخاب سو. د مثال په ډول باندې دا ډېر ښه تصویر دی، دا انتخابوم، دا ډاونلوډوم. چې کله هم ورباندې کلیک کړئ بیا راځئ دلته فقط او فقط خپل ځان وریفیکیشن غواړي تاسو څخه دلته راځئ. دا چې موږ ډاونلوډ ووهلو دلته تاسو ته وایي چې وریفای هایومن خلاص. نو چې بس مستقیمه ډاونلوډ سو. دا چې ډاونلوډ سو تاسو ځان ته په موبایل کې ثبت کړئ. په بل قدم کې تاسو ځئ هغه تصویرونه نیسئ. د مثال په ډول باندې دا رقم خلاص نیسئ، دا رقم یې نیسئ، دا رقم یې نیسئ. دا چې مو ونیوله بیا د دې نه وروسته تاسو ولاړ شئ خپل په موبایل کې د کوم بیکګراونډ چې ستاسو سره شته هغه لرې کړئ او هغه خالصه PNG جوړ کړئ. دلته چې تاسو وغواړئ چې خالص PNG دا خپل تصویر جوړ کړئ، په دې ځای کې بیا تاسو ډېر پخواني موبایلونه هغه آپشن نه لري، مګر د اوس نوي موبایلونه چې دي خو ګوته ورباندې ونیسئ تصویر ترې باسئ او بیکګراونډ پاتې کېږي. نو تاسو کولی شئ چې ټلګرام ته راسئ. ټلګرام ته چې کله هم راغلی په ټلګرام کې AI بیکګراونډ ریموو سرچ کړئ. نو دلته چې دا بیکګراونډ مو سرچ کړو نو ستاسو ستونزه به دغه چینل حل کړي، AI بیکګراونډ ریموو. دا چې مو کله هم کلیک کړو زه به یې دلته علامت یې راوړم AI بیکګراونډ ریموو بات. دا سرچ کړئ په ټلګرام کې. دا چې مو سرچ کړو راځئ په ګالري ته ځئ او خپل یو تصویر چې مخکې مو انتخاب کړی دی دا مخکې نیول شوی دی دا اخلو. دا چې مو ولېږلو فقط په څو ثانیو کې تاسو ته یې بیکګراونډ له منځه وړي او یو PNG تصویر تاسو ته درلیږي. د مثال په ډول باندې دا اوس PNG سو، بیکګراونډ یې ختم سو. په بل قدم کې تاسو راځئ انسټاګرام ته راځئ. انسټاګرام ته چې راغلی د انسټاګرام سټوري ته راځئ. انسټاګرام سټوري باندې کلیک کړئ. دلته هغه خپل بیکګراونډ حواله کې انتخابوئ. د مثال په ډول باندې دا بیکګراونډ موږ انتخاب کړو. کله مو هم بیکګراونډ انتخاب کړو دا خپل دوه ګوتې ورباندې ونیسئ او دا بیکګراونډ دا رقم وڅرخوئ او خپل د څپې سره یې عیار. دا چې مو عیار کړو دلته راځئ په دغه علامت باندې د تصویر کلیکوئ او ځان ته تصویرونه راوړئ. کوم تصویر؟ هغه تصویر چې تاسو مخکې نیولی په PNG ډول باندې. دا تصویر اوله کې راغواړو. دا مو راوکښته کړو، دلته مو پرېښولو او زه به دا زما ګوتې هم لږ بې سوره سوي دي. دا دلته پرېښول سو. اوس راځو هغه نور د سلاتې او د ساندویچ تصویرونه هم راوړو. ساندویچ
دا به په چپه لاس پرېږدم. یو شی په یاد ولره چې کوم شی غلط وسي چپه لاس یې، کوم شی چې صحیح وسي هغه به په راسته لاس راځئ. دلته راځئ د سلاتې عکس هم پرېږدئ. که څه په سلاتې باندې څوک ولاکه موړه هم سي، بسې تعریف روان دی په نړۍ کې څوک. دا سلاته سوه. اوس راځو موږ خپل تصویر یو څه نور هم پسې غټ کړو. دلته خپل ساندویچ به یو څه وړوکی کړو. دا به ښه خپل تصویر منځ ته راوړم یا به سلاته دې خواته کوم. دا منځ ته راغلو. اوس راځو خپل نوشته کوو. نوشته کوو یې دلته لیکو کوم یو د روغتیا لپاره بهتره. صحیح شو. دا چې موږ کله هم انتخاب کړو تاسو د دې ځای څخه لږ سایز یې غټ کړئ او دلته راسئ رنګونه پکښې کې جوړ کړئ او داسې رنګ انتخاب کړئ چې لیدونکي وویني. او دا چې مو انتخاب کړو په دې ځای څخه تاسو خپل فونټونه برابروئ او دغه بیکګراوند چې د نوشتي دپاره دی دا به اوس بعضې دوستان ووایي چې دا د کوم ځای سو. دلته راځئ ورباندې کلیک کوئ د ټکسټونه دلته وره دغه یو ټکسټ چې دی بیکګراوند یې دا رقم دی. نو تاسو دا جوړ سو. اوس چې دا مو انتخاب کړو راځئ دا په دوه ګوتو دلته خپل همخ ته برابروئ. دا چې مو برابر کړو تاسو تابنیل آماده دی او دا تاسو کولی سئ که په تیارې باندې خبرې کول، که تاسو په صحت باندې خبرې کول، که تاسو د کمپیوټر باندې خبرې کول، هره موضوع باندې چې خبرې کول فقط پی ان جي هیک ته ولاړ شئ، هلته آیکونونه انتخاب کړئ، رایې وړئ، پی ان جي یعنې بیکګراوند ونه لرئ او خپل تصویر هم په ټلیګرام کې بیکګراوند یې له منځه یوسئ او په انسټاګرام کې دا بهترینه کار دی او تاسو دا کولی سئ چې په انسټاګرام کې هم کولی سئ، په فیسبوک په سټوري کې هم کولی سئ، د وټساپ په سټوري کې هم کولی سئ، په ډېر شیانو کې کولی سئ. یعنې دا هغه اسانترینه لاره چې د تابنیل جوړولو لپاره همدغه لاره وه چې ما نن تاسو ته در وښیله او فقط او فقط دا سلاته مزاحمت کوي یو څه به یې سره لوړ کړو. دا اوس ثبت شو. اوس راځئ فقط په دغه آخري درې نقطو باندې کلیک کوئ. دلته چې مو کلیک کړو دا ثبت وایي. دا چې ثبت شو دا ځي کامره رول ته ځي. کامره رول ته چې ولاړو دا پیدا کوئ او دلته دغه آخري دی. دلته فقط راځئ ایډیټ ته راځئ. ایډیټ چې راغلی دا ایډیټ کوئ او برابروئ. دا چې برابر سو اوس دا ستاسو دپاره بهترینه تابنیل جوړ سو او تاسو کولی سئ د دې تابنیل څخه په صحیح ډول خپل په ویډیوګانو کې ګټه واخلئ. اوس ځو په کانوا کې هم یو تابنیل جوړوو ځکه چې کانوا نن سبا ډېر رول لري او په کانوا کې هم ډېر څه جوړیږي. تاسو کانوا ته ولاړ شئ. کانوا ډاټ کام ته چې ولاړئ دلته تاسو ځان ته یو تابنیل سرچ کړئ. تابنیل چې مو سرچ کړو په دې زه به یې بیخي بلکل د سره راسمه چې تاسو هم داسې تر دلته راځئ تابنیل سرچوئ. چې کله مو هم تابنیل سرچ کړو دا دی د زده کړو په هکله باندې تابنیل دی. صحیح شو. دا اوس د دې ځای باندې کلیک وویه او دا ایډیټ وویه. صحیح شو. دلته چې داسې شو په لومړی راځئ دا لومړی تصویر له منځه وړئ. تصویر چې مو د منځه یوړو راځئ کامره رول ته راځئ او تاسو هغه خپل پی ان جي تصویر چې مخکې مو ډاونلوډ کړی وی هغه انتخابوئ او راوړئ څپې ته. چې کله مو هم څپې ته راوړلو او تاسو کولی سئ چې دا بیا دلته ځان ته سره منظمه جوړ کړئ چې ستاسو په اندازه ستاسو په طبیعت تصویر وسي. دا دلته راوئ جوړ. دا اوس جوړ سو او تاسو بیا دلته کولی سئ نوشتي مکمله له منځه یوسئ او هغه نوشتي چې دی د مثال په ډول باندې زه په همدې ځای کې لیکمه سلامونه سلامونه. بیا تاسو دا تاسو خپله جوړولی سئ او دا بیا تاسو دلته د دې ځای څخه منظمه کولی سئ چې څه رقم مو طبیعت و هماغه رقم یې ځان ته جوړ کړئ. دا یو تمریناتي شی دی چې زه تاسو ته وایم. نو بیا دلته راځئ تاسو فونټ انتخابوئ. فونټ چې دی عربي فونټونه هم شته. هماغه عربي فونټونه هم زموږ د بعضې متنو دپاره کار کوي. موږ ځو اوس یو عربي فونټ به انتخاب کړو. دا فونټ به انتخاب کړو. دا فونټ انتخاب سو. اوس په میخي ډول باندې سلامونه ولیکل سوه. دلته راځئ په دې ځای کې تاسو کولی سئ چې خپل د سټایل هم بدل کړئ چې کوم رقم سټایل هماغه داسې موضوع ده برته تاسو کولی سئ په هغه موضوع باندې دلته کولی سئ خپل فونټ وړوکی کوچنی کړئ. هغه خپل نوشتي سایز
او دلته کولی سئ چې رنګ یې بدل کړئ، چې کوم رنګ تاسو غوښتلو هماغه رنګ بیا تاسو کولی سئ ځان ته یې جوړ کړئ. دا هر څه تاسو کولی سئ ځان ته برابر کړئ. چې کله مو هم برابر کړو راځئ په دغه علامې باندې کلیک وهئ. دلته چې په دغه علامې باندې کلیک کړو راځئ ډاونلوډ وایاستئ. ډاونلوډ چې مو ووالو بس دا سو تابنیل جوړ سو او تاسو یې ډاونلوډ کړئ او ترې ګټه واخلئ. دغه دوه لارې په موبایل کې ډیر اسانه لارې دي او تاسو کولی سئ په ډیر اساني سره دغه موضوعات ته لاسرسی پیدا کړئ او خپل ځان ته ډیر ښه په زړه پورې تابنیلونه ځان ته جوړ کړئ. دا د نن ورځې ویډیو چې د تابنیل جوړولو په هکله باندې وه چې په انستاګرام او کانوا کې سره کوم ځان ته یې جوړ کړو. تر بیا مو په الله سپارم. ښه چارې.